د ازبکستان سفیر سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه او د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې وزارت واکپال په دغه کتنه کې له افغانستان سره د تعامل د لرلو اړوند د ازبکستان د ولسمشر له دریځ څخه هرکلی کړی دی. مولوي عبدالکبیر همداشان ویلي اسلامي امارت د سیمې ټولو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. محترم مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې اسلامي امارت له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا غواړي. هغه د افغان ټرانس او نورو اقتصادي پروژو په پلي کېدو د تاکید ترڅنګ وویل چې افغانستان غواړي له سیمه ییزو هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا سره له سیمه ییز ثبات سره مرسته وکړي. د کډوالو چارو وزارت وايي د ازبکستان سفیر هم په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې له زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې ناسته کې ښاغلي عثمانوف د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا د ټینګار ترڅنګ وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د پراختیایي پروژو شویو تړونونو د عملي کېدو هڅې کوي. نوموړي وویل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې راتلونکی کال به 2 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي شنونکي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ازبکستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا د هیواد اقتصادي ودې لپاره مهمه ګڼي. هر قدر که داد و ستد یا حجم بازرگانی بین معاملات بازرگانی بین افغانستان و ازبکستان افزایش یابد به همان اندازه فرصت‌های شغلی در داخل افغانستان ایجاد میشه. مالیات گمرکی بالا میره که واریز خزانه دولتی میشه و همچنان این کار باعث میشه که افغانستان بتونه شرکت‌های بیشتری خصوصی در افغانستان ایجاد شود. از طریق راه ترمز افغانستان ترانزیت گسترده به دست خط ریلی به روسیه و از طریق روسیه به اروپا شرقی داشته باشه. به او خاطر میتونیم که هر قدر ما رابطه با کشور ازبکستان گسترش بدیم به مو اندازه به منافع افغانستان است. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په تاشکند کې د بین المجالس ټولنې په 150مه غونډه کې په سیمه کې د افغانستان د ځای پر اهمیت په ټینګار سره په نړیواله کچه کې د دغه هیواد له انزوا څخه د مخنیوي غوښتونکی شو.